چې پلاني خو دوره وکړه او سند ملاو شو او فیسبوک کې تصویر راغی بس د دې لپاره وی دا دوري د بخاری د دې لپاره ویلو ډېر اسماعیل خان ته 2-3 کاله مخکې ملاړو پروګرام کې عالم او بیا پروګرام نه بعد موږ سره ملاو شو طعام باندې ناس به موږ ته قصه وکړه عملګر دا مولوی صاحب چې دی دا اوس علي دي شوی دی نو موږ ته څنګه الحمدلله د دې په دې معاشره کې کوم دیتا دا حدیث اتباع شروع کړو دی پر دعوت هغه ویل یاره دا زه تلو ما دغه ته تلو ما دا یو ای ته تلو ما دوبۍ ته یو ملګری عرب و هغه راته په داسې ویل شي هغه سختی نه کوي چا سره بس دته به ویل چې ته کومرګ چې ما سره راجوخته خبر راجوخته وي مرته نه صحیح ولاړ وي ما سره توجه ورنکړه دا خبره و چې مونږ ختم شو ما ته ګوره تا ما ویل خبر راجوخته دا حدیث کې راغلی مرته چې کوم حدیث کې راغلی دا کم سړی چې په حدیث عمل نه کوي دنه الله حدیث امیر اوس دا مولوی صاحب دی چې بخاری ختم کړه بخاری ویل دا اوس هم د بخاریانو ختمونه روان دي کنه صحیح بخاری ختمونه روان دي کنه ختم بخاری او ختم بخاری سیری او تور چې دی غوی پشان خپنش انور ته به تاسو کې بخاری باره کې حدیث ان په عمل شته نه پوي ازي دوره ده ازم شیخ صاحب دوره ده غوي او ګرځي راوګري دا دوره وکي غوي غاڼې نه تاو راتاو دا د دوره ده دوره حدیث دومره سوا شاګردان پاره دومره سوا هغه به دومره زره بدعات بیانوي د بخاری حدیث د سره نه بیانوي چې بیان کوي تقریر چې خوبونه بیانوي حکایتونه به سند بیانوي زبرده بخاری په ویل باندې سو کم دې تکړه شي به دې صحیح حدیث دعوت شروع کی دې به درس شروع کی دې په عمل شروع وای ما ته چې بخاری کوم نشته وای هغه کوړه بوتله وای بخاری راوخ هغه خدا عربو چاپ وای ما ته دغه باب راوړ چې ګوره صحابه کرام فرمایي چې موږ به یو بل سره د قدم سره قدم او د ګټۍ سره ګټۍ ولګي ته دومره جوخ پودري دوه دوږي سره وګ ولګي امارته شهر د بخاری د تاسو خپل لیکلې دي حالانکه مولا دې خبرې نه کیدا در جهالت نه خبره وصيبا چونکه مو په حدیث عمل نه کو بس ځان می ته په اخلاص چې د څه جواب ورکړ زه پاکستان تزم او زما چې کوم نسخه و ما پکې د احادیث دوره کړې او درس هغه به زه ګورم خو چې دلته راغم کتاب السلام کلاو کو باب می راوړو غټ غټی لیکلي په صحیح بخاری چې دا وګوره صحابه کرام فرمایي چې موږ کې به یو کس راولګي د بل ملګری سره مرګرو به یو بل سره په قدم سره قدم وګي سره وګولګول تر دې پورې زموږ ټای به مولګي و یقینا بعد ما فیصله وکړه الله نه یره پکار دا وګوره په دې حدیث عمل نه کوم خم ویلي دی الله را نه یره دا سزا د هغه چا چې څوک په حدیث عمل نه کوي الله ته علم یې الله رب العالمین ته حدیث یې دې چې په منبر ودرېږي دله الله دا توفیق نور کوي چې حدیث بیان کړي به خرافات بیان لوی نوم به په کندو کې به نوم ناراضي خدای به خرافات ذکر د نیت نه جوړ دی چې احادیث بیان کی او یې په عمل کوي نه د عمل په نیت وي اسی تبرک نه وي یا اسی د سند د پاره وي چې پلاني خو دوره وکړه او سند ملاو شو او فیسبوک کې تصویر راغی بس د دې لپاره وی دا دوري د بخاری د دې لپاره ویلو نه بلکې دا د دې لپاره چې دا احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې عملو او صحابه په قاریده انس رضی الله عنه او نعمان بن بشیر رضی الله عنه هغه او نور صحابه دي بغوسه کېده په دې باندې چې چاته به خپل جوخت کړه هغه به خبراخ کړه نو ورته ویلو سود ورس کار وټه می دروړه چې تا وې داسې دانګ والو لکه سرکشه اس چې دانګ وي داسې ورته در صحابي الفاظ زمانه دي تاسو وې داسې طریقې او بل روایت کې راځي داسې طریقې لکه زنګلي خرچ دانګونه وي چې زنګلي خرچ دا دانګ دیوالو چې ما د لخپه دروړه نه به غوسه کېده په دې باندې چې نه په جوخت کوي صف کې پیوږي جوخت اوس دا خبرې نشته ده په حدیث عمل نشته په جنازو کې بم چغي غوبل وي او بس هغه سر والا مخ کې شي دا سر والا رسته چې هغه صف کوک دی دا مولوی صاحب زادونه غټه خواري کې دا چغي وي دا یو आवाज لګو کنه د خپل نه روزي چې هغه خپې جوخت کوي اوږي جوخت کوي چې خپه جوخته شو دا خپه او دا پندای په سو لاړه په پوند کنه دا پوند جوخته کا چار مرګري پوندي سره پوند ولګ په خپل سب برابر په خپل سیده کې برابرۍ خدا نه وای